په جنوب کې د 205 اتل کلي اردو قومندان تورن جنرال داود شاه وفادار چې تازه د روزګان د جګړې راستون شوی وایي چې لسګونو وسلوالو د دې ولایت د سقوط پلان د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جوړ کړی و. د نوموړي په وینا په دغه پلان کې د هلمند کجکي نوزاد موساکله او سنګین ولسوالۍ وروسته د روزګان دهراوت سراب چنارتو چوره خاص روزګان ولسوالۍ او ترینکوټ ښار او بیا د همدې لارې د زابل خاکي افغان شاجوی او تر ډیورین کرښې پورې د شمولزو ولسوالۍ نیول و. خو د په وینا چې افغان ځواکونو د هغوی ټول پلانونه شنډ کړه او د جګړې پر مهال یې په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 1100 جنګیالي ووژل او تر 200 زیات یې ټپیان کړي دي. قومندان وویل چې وسلوال دا ځل له درنو وسلو او پوره ځواک سره راوتلي وه، خو د هغوی 200 ماینونه 163 کیلو باروت او لسګونه میله وسلې او وسایط نیول سوي او د منځه وړل سوي. دښمن 2 ځلې په روزګان کې د یو دسیسې په شکل کوښښ وکړي چې روزګان ته سقوط ورکړي او دوی هغه لار مثلا د کجکي نوزاد موساکله سنګین هغه مخدر مواد او کاچاک چې د دوی دغه څخه تولیږي دوی غواړي چې ځان ته یو دهلیز امنیتي پیدا کړي په دې ساحه کې. تورن جنرال داود شاه وفادار دغه راز وویل چې جنوب به هیڅکله د شمال د سرنوي سره مخ نشي او ان چمتو دی چې په کندوز کې د خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نوموړي همدا ډول وویل چې د جنوب په 4 ولایتونو کندهار، روزګان، زابل او دایکنډي ولایتونو کې ایساف د هوا د لارې د اکمالاتو پرته بله همکاري نه ده ورسره کړې. د قومندان د څرګندونو پر اساس راتلونکی به د وسلوالو مخالفینو لپاره نور هم د تلفاتو ډک وي، ځکه په لومړي ځل یې د MD 503 په نوم درې داسې جنګیال وتکي ترلاسه کړي او د نورو د لیږلو کار روان دی چې د مخالفینو د تثبیت او ویشتلو لپاره جوړې شوي دي. د په وینا چې د دې جنګیال وتکو په ترلاسه کولو سره به په هوایي برخه کې د جنوب د پوځیانو اړتیا پوره شي. موږ ډېرې قوي کشفي تیاري نوي راغلي دي. MD 503 موږ هره ورځ چې تېرېږي ډېر قوي کېږو. دا ټول عمر د دښمن دا تبلیغات دي. وخت چې طالب مري یا هغه مخالف مري پر تندي خو د هغه نه نوشته، خو هغه د هغه مهال سړی دی په هغه لباس او په هغه جامه کې دی، بیا نو هلته په فشار باندې وایي چې ولا زموږ سره پر خارجیانو باندې ورتاواني یا پر وسلوال پوځ باندې ورتاوانوي. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق په یو خبري ناسته کې ویلي وه چې که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي.